کله د جاهلو بادشاهانو کله بېدین حکمرانانو لاسونو ته حکمراني تللې ده بادشاهت تللی دی په دغه وخت کې هغوی دین هم پابند کول غواړي مونږ کتلي دي هغوی ته سهولیات مراعات میلاو دي خو هغوی دین نشي بیانولی تر څو پورې چې حکومت اجازت نه وي ورکړی د قرآن هغه آیات په خطبې کې نشي ویلی تر څو پورې چې حکومت اجازت نه وي ورکړی دعا هغه نشي کولی تر څو چې حکومت اجازت نه وي ورکړی یو دغه علما کله خپل ذات خبره وي دا څوک نشي ګمراه کولی والله که څوک ګمراه کوي دا چې نن کوڅه به کوڅه ګرځي د ټولو مشکلاتو سره مخامخ دي نن تا ته نشاندهي هم کوي پلانکې صحیح عقیدې والا دی پلانکې غلطې عقیدې والا دی د دې نه ځان وساته د ده ملګرتیا وکړه ولې دا خبرې کول اسان کار دی دا د سرونو په قیمتونو کې ده دا د یینو په قیمتونو باندې کېده والله په اسانه باندې نه کېده مونږ ته راځي هم دی علماو خپلو ته راځي ډېر خلک هغه مولوي صاحب بس فرقواریت مه جوړوه بابا ما فرقواریت نه جوړ کړی فرقواریت هغه سړي جوړ کړی دی چې زما مقبرې ته راځي هلته زما مذهب هم څېړي هلته زما عقیده نظریه هم څېړي هلته زما د جنازې مونځ ته هم غلط وایي هلته زما عقیدې نظریه ته هم غلط وایي زما په امام پسې هم بکواس کوي زما په دین په پیشواګانو پسې بکواس کوي ما جواب ورکول زما حق و ما ویل فرقواریت دغه سړي جوړ کړی دی چا چې دغه ټول مصیبت جوړ کړی فرقواریت مونږ نه ده جوړ کړی مونږ د فرقواریت خلاف مونږ فرقواریت ختمول غواړو فرقواریت جوړول نه غواړو عرض کوو محترم مولوي صاحب پابند کوي مولوي صاحب په منبر محراب نه دا خبرې مه کوه بس نه به یې کوو درته خاموشه به شو خاموشه به شو خو دا واورئ تاسو عوام الناسو ته وایم تاسو ښه یې زه تاسو نه یم زه د خپلې علاقو خبرې کوم زه د هغه علاقې خبره کوم چېرته چې کېږي دا هر ساعت صرف دومره یو نوم ته ویل تاسو وایئ مونږ هوښیاران یو مونږ پوه یو مونږ څوک نشي ګمراه کولی والله یو خبره درته کوم تا به څوک ګمراه نه کړي خو راروان نسل به در به ګمراه راروان نسل به څوک د الحاد طرف ته ځي څوک به د وابیت طرف ته ځي څوک به بل طرف ته ځي څوک به بل طرف ته ځي والله سبا ته به در باندې د کفر فتوې لګوي قبر کې به پروت وي در باندې به لعنت وایي راروان نسل دا علما چې د منبر نه دا څیزونه بیان نه کړي راروان حالت به دی د دې منبر محراب نه قوم ته خپل عقیده نظریې ورښودل پکار دي د دې محراب منبر نه امت ته عقیده نظریه ورښودل پکار دي د غلطې عقیدې رد پکار دی ها مونږ د فرقواریت خلاف یو فرقواریت جوړول نه غواړو خو هغه ضرور ووایو که د تاسو علاقې ته هم راغلي وي د تاسو علاقې ته هم راغلي وي اوس خو د الیکشن دور دی که نه تحریک لبیک یا رسول الله تحریک لبیک یا رسول الله یا خو به هغوی چې د امت عقیدې نظریې بربادۍ مونږ ورباندې خاموش شو دا کوم نوم یې چې ایښی دی تحریک لبیک یا رسول الله امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صاحب د رکاړ کې نور الله مرقده هغه فرمایل اډه کې ولاړ وم د ګاډي انتظار مې کوي یو څو بریلیان راغله ورته پته ولګېده چې مولانا امین کاړوي صاحب دی شرارت یې شروع کړه زما خوا شاته تاویږي لبیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا رسول شرارت یې شروع مولانا کاړوي صاحب رحمه الله ډېر عزیز جواب و مولانا کاړوي صاحب رحمه الله ورته جواب ورکوي وایي بھائی آپ کو غلط فہمی لگی ہوئی ہے تاسو ته غلط فهمي شوې ده زه رسول الله نه یم رسول الله صلی مدینه منوره کې هلته دفن دی زما خوا د السلام علیکم یا رسول امت ته غلط عقیده کله د علم غیب په نوم باندې کله د حاضر ناظر په نوم باندې همونږ ته اطلاع رسېږي دلته چیلنج ورکوونکي د علم غیب په موضوع باندې د حاضر ناظر په موضوع باندې د غیر الله نه د مدد غوښتو په نوم باندې ما اوله کې ویل مونږ د فرقواریت خلاف کړو فرقواریت نه جوړول غواړو خو چې څوک د امت عقیده نظریه بربادوي بیا هغې ته جواب ورکول خپل فرض ګڼو سوات کې هم دې خلکو سره دوه نیمې میاشتې مخکې زموږ د دقه علم غیب په موضوع باندې محاضره شوې ده د 10 فقهاو نه مرته ثابت کړي د غیر الله دپاره د علم غیب عقیده لرونکی مشرک دی د قرآن مجید د 27 آیتونو هم ثابت کړي د پیغمبر د احادیثو هم ثابت کړي چې د غیر الله دپاره علم غیب ثابتوونکی مشرک دی علم غیب د الله خاصه ده الله سره خاص ده علم غیب د غیر الله دپاره ثابتول دا شرک دی علم غیب د چا خاصه ده عالم الغیب څوک دی یا په زور ووایه عالم الغیب څوک دی ټولو عقیده ده ټولو عقیده ده چا عقیده ده لکه سنو څه आवाज हम तरह से बजोर रखी आलिमुल गैब ज़ात सोख दे सोख दे यानी कि हम की कल दलाइल मैदान इंशाल्लाह मुंगा हाजिर वहाँ जंग जगड़ा ना
دلیل په میدان کې چې یو سړی خبره کوي انشاءالله د دلیل په میدان کې تیار یو پر شر شدت د جنګ جګړې قایل نه یو کله راځي تبلیغي جماعت والا باندې پتو ورکوي الحمدلله تبلیغي جماعت خلاف چې تا خولې کولاو کړی نه نه خولې بندې دي الحمدلله انا خپلې عقیدو په دفاع کې حاضر ناظر ذات څوک دی څوک دی هم په مګر تاسو هم حاضر کتابي شکل کې راغلي د ویډیو کې دلته وګورئ کوم خلک چې چغې لګوي د ګستاخي والله تر اخره پورې خپل عقیده نه د پېښکلي دلیل پېښ کوو کولی خبره څلور ګیم اخر کې پولیس د ټلیفون نه کوی سپینګیره پکې بس راشه نور هم نه پرېږدي دیوبندیان چلیے پرون ما زما ملګری دلته ناست دی نیاز بھائی دغه مطلب د بل یو دی هغه چې موږ سره بیا رسول الله باندې خبره وکړي ما ته ملګری ورته چې بیا رسول الله المدد پوره موضوع ولیکل سره دی یاد ان شاء الله خبره وکړي لیکن دلته موږ مخې ته راشي د چوپ شي یا رسول الله مدد د غیر الله نه مدد مختل دا شرک دی غیر الله نه ما فوق الاسباب مدد مختل دا شرک تاسو منسو کوي کنه منسو کوي کنه سورې فاتحه پکې وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین د تاسو په منځ کې شته کې نشته قرآن کې شته کې نشته ما ویلا د غیر الله نه یا مدد مختل پرېږدو یا د قرآن نه ایاک نعبد و ایاک نستعین ویا نعوذ بالله قرآن مجید وایي ایاک نعبد موږ د رب سره پنځه کېما موږ ترازو د رب سره وعده کوو ایاک نعبد یا الله خاص د تا بندګي کوو ایاک نعبد یا الله خاص د تا بندګي کوو و ایاک نستعین یا الله خاص د تا امداد غواړو یا الله په عبادت کې د تا سره څوک نه شریک کوو په بندګۍ کې د تا سره څوک په عبادت کې ورسره شریک کوونکي هم مشرکان دي او په مدد کې ورسره شریکول هم دواړه د شرک دي د غیر الله نه مدد غوښتل د غیر الله نه مراد غوښتل د غیر الله څوک هم د الله نه سوا د نفع او د نقصان مالک څوک هم د نفع او د نقصان مالک ما فوق الاسباب د غیر الله نه علاوه څوک هم نشته نبي علیه الصلاۃ والسلام د کائناتو سردار دی امام الانبیاء دی په خپل اعلان کوي لا املک لکم ضرا ولا رشدا ستاسو لپاره د نفع او د نقصان مالک نه یم مګر چې کله د الله پیغمبر امام الانبیاء زموږ لپاره د نفع او د نقصان مالک ما فوق الاسباب نه دی په کائناتو کې بل څوک کېدای شي چې د نفع او د نقصان مالک شي محترم عرض کو صحیح عقیده قوم ته بیانول ضروري دي نن څوک راغلي دي زموږ په جنازو باندې حملاور زموږ په مذهب باندې زموږ په عقیدې باندې حملاور دلته ګورئ محترم زموږ اکابر زموږ علما دا چې هر میدان کې د دین خدمت کوي دا چې هر میدان کې د اسلام دفاع کوي علماء دیوبند نن په پوره امت د عقیدې نظریې دفاع کوي علماء دیوبند نن د پوره امت د عقیدې هغې ته وضاحت هم کوي هغې اصلاح هم کوي دلته د انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات دعوت دی نن چې مشرق مغرب شمال جنوب کې دین ژوند دی دا د دیني مدرسو برکت دی دا د هر دارالعلوم دیوبند فیض دی پوره دنیا ته الحمدلله د فیض ورسولی دی انشاءالله داسې علماء حق ملګرتیا به کوو که نه انشاءالله وبه که نه به کوو انشاءالله بس اخري خبره کوم دی ختموم محترمو دا مال او تجهیزات مونږ نه پاتې دی دا اولاد او بچي زمونږ نه پاتې دي ما مخکې ویله دا ستا اولاد د تا سره تر قبره پورې تللی شي او پلانه شي چې کله دې خښ کې د بند کړي خاوره در باندې انبار کې واپس بشي درنه خبره به ختم شي د تا عالم بچی د تا قاري حافظ بچی دا ستا د ټول عمر سرمایه ده ته به نه یې دا به مدرسه آباد ساتي دی به ماشومانو ته سبقونه وایي دی به د قوم د عقیدې او د نظریې اصلاح کوي تا ته به مفت کې سبقونه دررسېږي ستا مال جیداد د تا نه پاتې دی څوک وړی شي د ځان سره مالونه جیدادونه وړی شي د ځان سره وړی شي د ځان سره والله د دې کفن د دې یو څادر نه علاوه سم نه شي او دا هم شک کې دی چې میلاو به شي که میلاو به نه شي یقیني نه دی دا هم اگر جیدادونه هم پاتې هغه مال او دولت او هغه هر شی پاتې دی زما او ستا پیسه هغه ده چې دلته یې ولګول زما او ستا پیسه هغه ده چې دلته یې دیني مدرسې ته راوړل ودې لګول په دغه علماو طلباو باندې یې خرڅ وکړو دغه مدرسو باندې یې خرڅ وکړو دغه علما دومره قرباني ورکوي د تا لپاره دومره لوی مصیبت او مشکل چې ځان نیولی دی زما او ستا ذمهداري جوړېږي چې د دې علماو ملګرتیا وکړو دا علما ما مخکې خبره شروع کړه حکومتي تنخواګانې مسترد ولې دین پابند جوړول نه غواړي دا علما دین باندې د چاپ پابندي نه برداشت کوي چې اوس د دغه علماو رویه ده ما مخکې ویل د دې منبر نه مونږ ته عقیده بیانوي
दाद की दबा नूर सुमरा मुश्किल कार दे अंबिया किराम अलैहिस्सलात व तस्लीमात सरदावी को मनम जन बड़ी सिजवान लिखो तजमुंग द माबूदान रद वली के انتا سګوري په دې وطن کې چې د علماء یې نسومره ارزانه ده کنه بل هیڅ چا نه ارزانه تیر ورځو کې اختر نمخ کې چا سره شیخ الحدیث مولانا قاری نواز شهید رحم الله سپینګره پنځه شپږ سوه طالبان مدرسې کې ورسره د دورې حدیثه پورې سبقونه هغه بې ضرره انسان ځان ته اف جواب هم نه ورکولی سره سهار مونځ ته روان په سر باندې چاوویشتو لس ګولۍ شهید شو او یو نه دی دا مثال درته شیخ حسن جان شهید نور الله مرتبه و سپینګیرې ته د چا لاس ورتلو شهید ته وایي مولانا یوسف لودیان شهید دی مولانا سپینګیرې ته د چا لاس ورتلو شهید ته وایي